السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو د موبایل د کیمرې یو ډېر ضروري سټینګ در وښیم چې د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې د خپل د موبایل کیمره وربنده کړئ. او دوستانو اوس مثال که چیرې تاسو ځای میلمانه یاست او خپل موبایل چارج ته ږدئ یا خپل موبایل بل چاته ورکوئ او تاسو نه غواړئ چې بل څوک دې ستاسو په موبایل کې کیمره راواړوي، ستاسو په موبایل کې دې په کیمرې باندې تصویران واخلي، نو د دغه سټینګ په ذریعه سره تاسو اوس په ډېرې اسانۍ سره د خپل د موبایل کیمره بندولی شئ. بیا هر څوک ستاسو په موبایل کې کیمره خلاصوي نو هغه ته به کیمره نه خلاصیږي. بیا د کله په کیمرې باندې کلیک وکړئ، ګوره هغه به بیرته هوم سکرین ته ځي نو کیمره به دته نه خلاصیږي. نو که چیرې تاسو هم دغه سټینګ په خپل موبایل کې زده کول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې ترکیې چې فایده واخلي. نو نور وخت مه اخلم، ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول زه راځم په خپل موبایل کې کیمره خلاصوم. نو ګورو دوستان تاسو کتلی شئ چې زموږ په موبایل کې کیمره خلاصه شوله. نو اوس راځو موږ په موبایل کې کیمره بلاک کوو، کیمره بندوو. نو دغه سټینګ به تاسو په خپل موبایل کې څنګه کوئ؟ دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپ انسټال کړئ، یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه ده، ګورئ دلته لیکلي دي وایي کیمره از ان بلاک، یعنې فلحاله کیمره خلاصه ده نه د بلاک. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا بلاک یې ګوره وایي کلیک ټو بلاک کیمره، په دغه کلیک ټو بلاک کیمره په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه اپشن یو وارې اوله وارې صرف تاسو ته راړوي، بیا نه درته راړوي. نو لاندې اکټیویټ بټن دا سمپل په دغه اکټیویټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس به سمپل بیا په دغه کلیک ټو بلاک کیمره باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره وایي کیمره از بلاک، اوس کیمره بنده شوله. اوس راځم ګوره په موبایل کې کیمره خلاصوم. اوس زه کله هم کیمره خلاصوم یو ځای هم نه خلاصېږي. که چیرې بیا څوک ستاسو په موبایل کې په مسنجر کې کیمره راواړي، په مسنجر کې به هم کیمره نور ته راوړي، په واتساپ کې به هم کیمره نور ته راوړي، په یو ځای کې به هم درته د موبایل کیمره نه راوړي. نو کله چې هم دی په کیمرې کلیک کوي دغه ایرر به درته ورکوي، نو کیمره به درته نه خلاصېږي. نو کوم چیرې بیرته د موبایل کیمره خلاصولی سمپل به راسئ کیمره بلاکر اپلیکیشن ته، دلته به راسئ بیرته په دې باندې کلیک وکړئ. کیمره از ان بلاک، ګوره اوس کیمره خلاصه شوله. اوس بیرته ګوره دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره کیمره خلاصه شوله. نو دوستانو د دغه کوچني سټینګ په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د موبایل کیمره وربندولی شئ، بلاکولی شئ. کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.